سلامونه خوږو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن درته د یوې ښځې او خاوند په اړه د عبرت نه ډکه قصه لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. وایي چې په مکه مکرمه کې یو غریب او بیچاره سړي ژوند کاوه چې الله جل جلاله ورته یوه صالحه ښځه په نصیب کړې وه. یوه ورځ ښځې خپل خاوند ته احوال ورکړ چې موږ د خوراک لپاره څه نه لرو، نه څه شته دي چې وای غوندو. سړی بازار ته ولاړ او د کار په لټه یې پیل کړه، خو هیڅ کار یې پیدا نه کړ. ستړی شو، بیت الحرام ته ولاړ او 2 رکعته لمونځ یې ادا کړ. د الله جل جلاله دربار ته یې لاسونه پورته کړ او دعا یې وکړه چې مشکلات او ستونزې یې حل شي. کله چې له دعا کولو خلاص شو، د حرم ساحې ته ووت. هلته یې یوه کڅوړه پیدا کړه. کله چې یې پرانیسته 1000 دیناره پکې وو. سړی ډیر خوشحاله شو او ژر کور ته ولاړ او د کڅوړې کیسه یې میرمنې ته وکړه، مګر ښځې هغه مال رد کړ. ورته یې وویل دا مال حرام دی، باید خپل څښتن ته یې وسپاري. کله چې بیرته د حرم ساحې ته ولاړ، هلته یې یو سړی ولید چې غږ کوي. هغه کڅوړه چې 1000 دیناره لري چا پیدا کړی دی؟ فقیر سړی ډیر زیات خوشحاله شو. وی ویل ما پیدا کړې ده، واخله کڅوړه، دا مې د حرم په ساحه کې پیدا کړه. پوهیږي چې بیا څه وشول او جزا څه وه؟ غږ کوونکي لږ ځنډ وروسته وکتل او بیا یې دغه بیچاره کس ته وویل واخله دا کڅوړه ستا شوه، دا 9000 دیناره نور هم در واخله. فقیر حیران شو. غږ کوونکي وویل د شام یو اوسیدونکي 10000 دیناره راکړل او راته یې وویل 1000 دیناره د حرم په ساحه کې وغورځوه. کچا بیرته راوړل نو ټول مال ورته ورکړه، ځکه چې هغه امین دی. نو درنو لیدونکو، څوک چې له الله جل جلاله څخه وویریږي، الله به خامخا هغه ته له ستونزو نه د وتلو کومه لاره پیدا کړي او هغه ته به له داسې لارې نه روزي ورکړي چې د ګمان ته به هم نه راځي.